سولې په اړه تازه پرمختګونه. پمپو له ولسمشر غني او عبدالله سره خبرې کړې دي. له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو له ولسمشر غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د طالبانو سره د سولې په روانو خبرو او تاوتریخوالو کموالي کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پمپو ویلي چې ډیر ژر به افغانان د دایمي سولې او ثبات شاهدان وي. له دې سره جوخت ولسمشر غني په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې افغان سولې ته نږدې شوي دي او په خبرو یې افغان حکومت د سولې په برخه کې د تازه پرمختګونو هرکلی کوي. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم له پمپو سره د خبرو پر مهال د امریکا له هڅو مننه کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې دلته روانه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسول شي. ولسمشر غني پر دې هم ټینګار کړی چې ژر به د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي او دوی به دغه بهیر په خورا سمه توګه مدیریت کوي.